السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده، یو خور ده وایي حج راباندې فرض دی خو محرم نه لرم چې ورسره ولاړ شمه. زامن وایي نه راسره ځي، خاوند نه لرمه. محترمه پر ښځه باندې هغه وخت حج فرض کېږي چې د محرم ولري، چې محرم نه وي حج نه دی ورباندې فرض. نو ځکه فقهای کرام وایي ښځه به سفر نه کوي 3 ورځې اندازه قدر بې له محرمه. که حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي نه ده روا مسلمانې ښځې لره چې پر آخرت ایمان لري چې دا سفر وکړي بې محرمه. البته فقهای کرام وایي که بې محرمه ولاړه له حج صحیح دی، خو غاړې بندې دي، یو ناروا عمل یې وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت یې وکوله، د حج ذمه یې خلاصېږي. خو د امام شافعي رحمة الله علیه مذهب دا دی چې کولی شي چې د نیکانو ښځو سره ولاړه شي، او دغه رنګه امام حماد رحمة الله علیه وایي کولی شي چې د ښو ښځو سره ولاړه شي، سفر وکړي بې له محرمه. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 366 او دغه رنګه الفقه علی المذاهب 4 جلد اول صفحه 552. نو اوس که په داسې صورت کې ښځه ولاړه شي له خاوند سره یا له بل ژوندي قریب سره هلته هغه مړ شي، دا کولی شي د هغې خوا د نورو ښځو سره په تیاره کې رسپره شي. او که له دې خوا یو ښځه ځي وایي زه د حج ډېر شوق لرم، محرم نه لرم، بس تیاره کې سپرېږم، نو سفر یې وکړي. هغه سفر یې د معصیت دی، خو ولاړه حج ته، خو په نافرماني کې ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. ځکه فقهای کرام وایي ښځه به حج نه کوي الا بزوج او محرم. الاختیار لتعلیل المختار جلد اول صفحه 102 کتاب الحج. داسې اوس بعضې خوندې امریکا څخه په تیاره کې راسپره شي، یوازې په کندهار کې شروع کېږي، له کندهاره سپره شي بیا په کاناډا کې شروع کېږي. نو موږ خو ټول حدود د شریعت حرمت کړي دي، ټول حدود مو حرمت کړي دي. په بازارو کې ګرځي، بازارو ته راوځي، موټران چلوي، سفرونه کوي. قبر خو هیر دی، آخرت خو هیر دی. بس حج ته ولاړم نوم دی ما حج کړی دی، یوازې سر روانې. دا معنا نه چې خامخا به په تیاره کې له تا سره خلک بدپیالي کوي. په دې کې چې د ملایانو سره سپری، د ملایانو خو دا د دې چمه څخه خلاص دي، د ملایانو سره سپری په تیاره کې. رسول الله نه وایي د 3 ورځو اندازه قدر سفر چې وي ښځه به بې محرمه نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، د رسول الله امر دی، الله امر دی. ځکه رسول الله جل جلاله راته وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت ته الله وکړي، اطاعت ته رسول الله وکړي. او دا چې څوک وایي اوس تیاره په 2 ګنټې کې رسېږي. محترمه دا سفر د تیارې نه دی مقصد، سفر د پښو. سعودي ته سړی له افغانستانه څخه ځي په 6 میاشتې نشي رسېدلی. اوس نو وسایل زیات شو په 2-3 ګنټې کې. نو هغه سفر د پښو مراد دی چې په پښو باندې تر یو ځایه پورې د 3 شپو لار وي. نو هغه ښځه نشي کولی چې بې محرمه ولاړه شي، یا یوازې ولاړه شي، یا له پردو خلکو سره ولاړه شي. دا چې خلک کوي خو نو د کوچي خبره ده. کوچي د ملا صاحب په نصیحت کې اورېدلي وو چې مولوي صاحب ویلي وو چې په مرداره ځکه باندې لمونځ نه دی صحیح، ځکه د لمانځه دپاره د مکان د ځای پاکوالی شرط دی. وایي دی پر امبار ودرېدی، ویل مولوي صاحب ویل پر مرداره ځکه لمونځ نه کېږي، څنګه مې وکړو؟ دی وایي نه کېږي خو د اوس. نو یو د کوچي کوان دي، خو اوس خلک ډېر کارونه کوي. الله دې رحم وکړي. نو محترمه پر تا حج نه دی فرض، هر وخت چې د محرم پیدا کړي دا قریبانو کې ورته ووایه دوی څه ټکي ویلي دي. که دې اوس یو منظرې ته به ولی خو در سره کلل، داسې اوس حج ته بیا زوی نه در سره ځي، بل نه در سره ځي، او بله هم ورته ونه د خیر په کار کې ړانده سولاست. یو زوی مور حج ته نه بیایي، زموږ نه پس وختئ چې مور حج ته بوز. دغه مو د ژوند یو ارمان د دوی ظالمان. مور وایي راځه زه دې حج ته بیایم، ما سره ولاړ شه. دا وایي زه کارونه لرم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.